د افغانستان د برېښنا شرکت او د ازبکستان د انرژۍ وزارت مسؤلینو د شاوخوا 243 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د برېښنا لیږد او شبکو پراختیا د 4 مهمو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ټولګټو چارو وزارت وایي چې د وروستۍ یوې اونۍ په اوږدو کې د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې 8388 میټریک ټنه انتقالات شوي چې 190 ټنه پکې د هیواد صادرات دي. قطر کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې دغه هیواد کې افغان سفیر سهیل شاهین او د قطر د سرې میاشتې د رئیس ترمنځ کتنه کې پریکړه شوې چې د قطر هیواد متخصصین د زړوسري ماشومانو د درملنې لپاره کابل ته راشي. د پنجشیر ولایت مقام رسنیز دفتر ویلي چې دغه ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې پوهنتون ته ارتقا کړې او زیاتوي چې د سرپرست حکومت د مشرتابه په حکم 100 جریبه نوره ځمکه هم ورته ځانګړې شوې ده. له خیبر پښتونخوا څخه د هندوکش غږځایي سرچینې وایي پاکستاني طالبانو نن سهار جنوبي وزیرستان کې د پوځیانو پر یوه کاروان برید کړی چې په ترڅ کې 10 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. حماس جهادي غورځنګ د اسرائیلو هغه پلان چې غواړي د غزې له شماله جنوب ته خلک ولیږدوي زور زیاتی بللی او په خبره د غزې جنوب کې د خیمو او نورو سرپناهو جوړول د خلکو لپاره یوه پلمه ده چې موخه یې د فلسطینیانو بې ځایه کول دي. او وروستی خبر دا چې د غزې رسنیو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي غزه کې د اشغالګر رژیم په بریدونو کې تېرې 6 میاشتې 10,362 تنه شهیدان او 3,419 تنه نور ټپیان شوي دي.